په غزني، کابل او خوست کې دردونکې او مرګونې پیښې شوې دي. د برېښنا شرکت یو کارمند په غزني، یو ماشوم په کابل او یو ځوان او یوه پیغله په خوست کې ولې او څنګه وژل شوي. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. له کابل او خوست څخه خبر لرو، خو پیل پر غزني کوو. د غزني د برېښنا شرکت کارمن وثیق الله چې دقیق 8 میاشتې وړاندې د دندې پر مهال ووژل شو، اوس یې کورنۍ وایي هیڅوک یې دوسیه نه اخلي او حد اقل د دغې پیښې په اړه ورته د معلوماتو ورکولو ته هم حاضر نه دي. یو خپلوان یې زاویې رسنۍ ته ویلي دغه کارمن په خپل کارځای کې په رڼا ورځ ترور شو او بیا یې قضیه طالبانو وتړله او اوس یې د عاملانو په اړه آن پوښتنه کول هم جرم بلل کیږي. له موږ سره هماغه مهال ژمنه وشوه چې په قاتلانو پسې ګرځو او د پیښې د رامنځته کېدو ټول جزئیات به له تاسو سره شریک کړو، خو اوس نه قاتل معلوم شو او نه دوسیه کې کوم پرمختګ شوی دی. دغه کارمن اصلي د میدان وردګو د چک ولسوالۍ د چرکخیلو کلي اوسیدونکی و او د غزني ښار په 8مه حوزه کې د ورځې پر 1:45 پر چاړو وهل شوی او وژل شوی و. د کابل ښار په 12مه ناحیه یا احمدشاه بابا مینه کې تیره شپه د پټاکیو د ډزو او بدو غږونو له وجې د یو 2 کلن ماشوم زړه چاودلی دی. په نیمه شپه کې د پټاکیو ډزو او د ویرونکو غږونو په اړه په ځلونو زاویې رسنۍ ویډیوګانې او معلومات خپاره کړي چې په دې وروستیو کې د کابل ښار په بیلابیلو ناحیو کې خلکو ته روحي شکنجه ورکوي. خو نه یوازې چې مخه یې نه ده نیول شوې، بلکې لا دغه پیښې زیاتې شوې دي. د کوڅو په دوکانونو کې په ارزانه ډول د دغو پټاکیو پلور ته اجازه ورکړل شوې ده. د کابل ښار د 12مې ناحیې یو اوسیدونکي د دغو معلوماتو استولو ترڅنګ ویلي ټوله شپه د پټاکیو ډزولو او د ویرونکو غږونو خپرولو موږ په روحي تکلیفونو اخته کړي یو. که دوی د خوښۍ حق لري، موږ خو هم د روحي امنیت حق لرو. د خوست د امنیه قومندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د طالبانو د مبارزې ریاست د کشف امریت د معلوماتو پر بنسټ د زلفي په نوم کوژدن شوې نجلۍ چې د دوامندو ولسوالۍ د صدخیلو کلي اصلي اوسیدونکي او دا مهال د نادرشاه کوټ ولسوالۍ په سم کلي کې اوسېده، په خپل کور کې په یوې خونې کې ځان د رسۍ په وسیله زندې کړی دی. د طالبانو امنیه قومندانۍ راپور کې د دغې پیښې لامل کورنۍ جنجال یاد شوی دی. همدارنګه د اسماعیل خیلو او مندوزۍ ولسوالۍ میټه خان کلي 14 کلن تنکي ځوان عرفان الله هم د اقتصادي ستونزو له وجې ځان وژنه کړې ده. د طالبانو نظام د دغو پیښو مخنیوي لپاره د اساسي حل لارو پر ځای د ځان وژنې خبرونو په خپرولو بندیز لګولی دی. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.